تا هلته څومره وخت تیر کو. How much time did you spend there? How much time did you spend there? مطلب دا دی چې تا هلته څومره وخت تیر کو. څو شپې دې تیرې کړې، څو ورځې دې تیرې کړې، څو کاله دې تیر کړل. ما هلته 2 ورځې تیرې کړلې. I spent 2 days there. I spent 2 days there. مطلب دا چې هلته ما 2 ورځې تیرې کړې. د days په ځای باندې ته years ویلی شي. هلته ما 2 کاله تیر کړل. I spent 2 years there. هلته ما 2 کاله تیر کړل. spend د spend مطلب دی تیرول یا خرچ کول. پیسې خرچ کول، وخت تیرول. څنګه چې تاسو په اگزامپل کې وکتو. فار ایگزامپل تاسو یو ماشوم ته وایي چې ګوره ټولې پیسې به نه خوري، ټولې پیسې به نه خرچ کړي، ټولې پیسې به نه لګي. بیا ورته ویلی شي don't spend all the money. Don't spend all the money. ټولې پیسې به نه خرچ کړي، ټولې پیسې به نه لګي. نو spend فرست فارم دی، spent spendې سیکنډ او تھرډ فارم هم دی. که چېرته ستاسو دغه لفظ خوښ شوي او دغه جملې هم خوښ شوي بیا دې ویډیو ته لایک خامخا ورکړئ. لایک بالکل پرېږدئ، موږ ته ډېره حوصله راکوي. او یا تاسو غواړئ چې دلته موږ سره په UL انګلیش باندې د انګلیش ګرامر زده کړئ، لکه ټینسونه، د انګلیش 4000 اسنشل انګلیش ورډ دغه کورس مکمل کړئ او ډېر څه زده کړئ. نو بیا دلته تاسو سره سره بټن شي ښکاري، بس تاسو ته پته ده چې دې سره نور څه کول پکار دی. دویم نمبر لفظ strange. د strange مطلب دی عجیبه، یو څه چې ډېر عجیبه وي. او stranger ویل کېږي یو اجنبي ته، یو پردي ته، چې مطلب پردی وي، ستا ورسره تعلقات نه وي، سره شته دي ورسره نه وي. لکه په پښتو کې چې موږ وایو پردی، په انګلیش کې بیا هغې ته ویل کېږي stranger. فار ایگزامپل کله کله ته ډېر عجیبه خبرې کوې. You say strange thing sometime. You say strange thing sometime. کله کله ته ډېر عجیبه خبرې کوې. یاره هغه څوک دی؟ Who is he? ما ته پته نشته. I don't know. هغه یو پردی سړی دی. He is a stranger. He is a stranger. هغه یو پردی سړی دی یا یو اجنبي دی. نمبر 3 truth. truth د دې مطلب دی رښتیا ویل یا رښتیا ویل. فار ایگزامپل I am telling the truth. مطلب دی زه درته رښتیا وایم، زه درته صحیح خبره کوم. یا ته داسې ویل غواړې چې ما درته صحیح خبره کوله، ما درته رښتیا ویل، خو تا په یقین نه کو. بیا داسې ویلی شي ایم ته کټ کا، واز ورکې ولګوه. I was telling the truth. I was telling the truth. ما درته رښتیا ویل، ما درته صحیح خبره کوله. نمبر 4 wake up. د wake up مطلب دی راپاسېدل. خو د یو بل لفظ هم دی get up. د get up مطلب هم دی راپاسېدل. اوس په wake up او په get up کې څه فرق دی؟ په یاد ساتئ. wake up مطلب دی کله چې موږ په کټ کې پراته یو او سترګې وغړو، راویښ شو، را بیدار شو. بس په کټ کې خو صرف هم سترګې وغړولې، د خوب نه را بیدار شو. دا تقریبا ما مخکې ویلي تاسو ته. نو د هغې لپاره استعمالیږي wake up. خو کله چې موږ د کټ نه راپاسېږو دې ته بیا ویل کېږي get up. د کټ نه راپاسېږو، مخ لاسونه وینځو، نو د دې لپاره get up استعمالیږي، د کټ نه راپاسېدل. او د بیدار کېدلو لپاره، د خوب نه بیدار کېدلو لپاره wake up. فار ایگزامپل I always wake up early in the morning. یعنی زه همیشه سحر وختي راپاسېږم. I always wake up early in the morning. زه همیشه سحر وختي راپاسېږم، د خوب نه ډېر وختي را بیدار کېږم. ورشه هغه راپاسوه. یو کس وده پروت دی او ته بل کس ته وایې چې ورشه هغه راپاسوه، مونځ دې قضا کېږي. wake him up. wake him up. ورشه هغه راپاسوه. ناوخته کېږي. it's getting late. It is getting late یا it's getting late. مطلب دی چې ناوخته کېږي، نور په سر ولاړ دی، سره غرمه ده. ګرانو زده کوونکو که چېرته ستاسو زړه کېږي او تاسو دا غواړئ چې موږ سره دلته په UL انګلیش باندې د انګلیش زده کړې وکړئ بالکل فري، ګرامر زده کړئ، ټینسونه زده کړئ او هر هغه څه زده کړئ کوم چې ستاسو په روان انګلیش کې ډېر په کار راتللی شي. لکه بالکل د تکل احمدزي په شان. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري تکل احمدزي و چې لاول زما انګلیش ډېر بیکاره و، خو په دغه ویډیوګانو کتلو سره زما انګلیش ډېر بهتر شو. نو که تاسو خپل انګلیش بهتر کول غواړئ بیا موږ سره اوسئ، زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. او اوس په دې ویډیو کې زموږ اخرنی لفظ دی سیریس. لکه دا لفظ خو به تاسو ډېر اورېدلی وي، زیاتره خلک وایي چې یاره ته خو سیریس شوې. ما خو در سره هسې ګپ لګو خو ته سیریس شوې، هغه سیریس شو. سیریس کېږي به نه، یو خبره درته کوم. نو د سیریز مطلب دی سنجیده کېدل. لکه یو خو ګپ لګول وي I am joking، زه ګپ لګوم. I am
joking یعنی زه ګپ لګوم خو که چېرته څوک داسې وایي I'm serious زه سیریز یم څه ګپ در سره نه لګوم صحیح خبره درته کوم I'm serious زه په صحیح موډ کې یم د ګپ په موډ کې نه یم اوس دلته ماته یو بله خبره رایاده شوه اکثر لکه چې موږ ویډیو ریکارډ کړو د هغې نه بعد ماته یو داسې لفظ رایاد شي یو داسې جمله رایاده شي چې هغه ډېره عام وي بې انتهایي ضرور وي نو په دې وجه باندې بیا زه په داسې حالت کې ریکارډ کوم او تاسو ته یې در ورسوم فار ایگزامپل دغه لفظ سیریس یو کس د یو بیمار دپاره استعمال کړي د یو مریض دپاره استعمال کړي چې هغه سیریس دی نو دلته د دې څه مطلب دی دلته بیا د دې مطلب دی چې د هغې حالت صحیح نه دی هغه سخت دی د هغې حالت تشویشناک دی یعنی مړ کېږي او د پاتې کېدو نه دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې هغه سخت دی یا د پاتې کېدو نه دی نو په انګلیش کې بیا د دې لپاره دغه لفظ بالکل استعمالېدلی شي سیریس هغه سیریس دی یعنی د هغې حالت سخت دی تشویشناک دی او بس د پاتې کېدو نه دی او بس په همدغه ځای باندې به زه اوس استعفا ورکړم همدغه لفظ سره زموږ ویډیو اختتام ته رسي د همیشه په شانې زه یقین کوم چې د دې ویډیو نه به تاسو زده کړه کړې وي که چېرته تاسو غواړئ ستاسو نه چې کوم چپټر یې مس شوي دي د 4000 اسینشل انګلیش ورډ او غواړئ چې هغه وګورئ د هغې نه زده کړه وکړئ نو لاندې په ډسکرپشن کې به ما درته لینک درکړی وي په هغې باندې کلیک وکړئ ټولې چپټر به تاسو سره کولاوي شي پلیلیست ته به لاړ شئ یا تاسو غواړئ چې د انګلیش ټینسونه زده کړئ ګرامر زده کړئ لاندې ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي د الله په امان